السلام علیکم ورحمت الله. دې لپاره ویډیو نه ده چې تاسو یې دا واوره به راته ښایي. کابل کې الحمدلله واوره ده او خدای د خیر واوره کې ورسېده، آبادي ده. ولې یو بل مشکل دا دی چې واوره کې اکثرا کار روزګار نه وي، غریبان هغسې وي. نو الله دې اسانه کړي موږ تاسو ته. زه بیا څه لپاره راغلی یم دلته، بیا یو کس ته مو کار روزګار جوړ کړی دی. ولې بیا هغه څه کړي دي لا اوسه پورې شته. هغه بابا غوندې هغه خور غوندې نه ده خرڅه کړې. دغه هلته دي. السلام علیکم. ستړی مه شي ځوانه، خیرت دی. ته لږ راټیټ شه که نه، دغه خو به پېژنې که نه. او هغه بیبي ستړی مه شي، جوړ په خیر تکړه. دغه بیبي خو هم تاسو لیدلی دی، ویلې چې ډېر وخت شو کور کې مو څه نه وي. الحمدلله. څونه وخت شو دې غرفې دی؟ په زوره خبرې وکړه چې 3 میاشتې. خوشحاله یې وکړې؟ د ورځې څومره سودا کوې؟ 200-800 روپۍ. ماشاءالله څومره ښه. والله زړه نه زم خوشحاله یم. هغه ورونه چې احساس لري، اکثره زموږ به احساس ورونه خویندې شته، هغې به هم خوشحاله وي. الله دې خوشحال لري. دغسې خلکو لپاره د کار زمینه مساعد شي. سړی ته من د زړه نه خوشحاله شي. که دې ته موږ خواري او زحمت وباسو، دې ته موږ منډې تړلې وهو، خو هغه په ځای دي. تاسو به هغه بابا کتلې، هغې نه مخکې یو خورکۍ د سروبي نه ښکته، اوس هم چې راتلم اوس هم ناسته وه. نو دغسې خلکو ته بیا سړی زړه مات کړي. نو آینده کې به کوشش کوو چې له خیره داسې خلک پیدا کړو لکه دا ځوان غوندې. ماشاءالله زه وینم دوکان کې وریجې هم شته، بیا څه شی مو چې ورته اغوستی هغه هر څه برابر دي او دغه دی هغه پروسس داسې روان دی له خیره. دغه دی ګزاره هم خو کېږي، چا ته خو احتیاج شوی نه یې. بیبي ته دې خوا راسه، دخلته راشه ته کښېنه، ستړې مه شه. هره شپه ستاسو کور کې خو به ډوډۍ اوس انشاءالله یي که نه؟ اوس خو داسې شپه نه ده راغلی چې ډوډۍ پکې نه وي. ښه، څومره غټ کار دی. سړی د زړه نه خوشحاله شي. الله دې ټولو مرسته کوونکو ته اجر ورکړي او خدای پاک دې وکړي چې زموږ هېوادوال داسې وخت رانیسي چې یو کور هم د هېواد په هر ګوټ کې چې هغه ماشومان ولږې باندې نه یا نهره باندې څه نه مري. بس موږ دا خواهش او ارمان دا دی چې موږ دې حد ته رسو، دې سټیج ته رسو چې لاسونه مو پورته یې خلکو ته موږ یو څه ورکړو. الله مو خوشحال لره. ویډیو سره شریکه کړئ او موږ سره همیشه اوسئ. السلام علیکم.